میدان وردګو کې د ژمي لومړنۍ واورې په ورېدو پیل کړی دی او غرونو رغونو سپین څادر واغوستل. د دغه ولایت اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي اورښتونه د ښېرازه کال پیلامه وي. زموږ چینې کاریزونه او باغونه به ټول آباد سي او ساله به سي او انشاءالله للمې به زیاتې وکرل سي چې زموږ خلک له غرونو استفاده وکوي او غنم ترلاسه کړي او ښه حاصلونه ترلاسه کړي. واوره نه ده سوې، دا د اولین واوره ده، بس کېږي وروره ګله. موږ ډېر ورته خوشحاله یو واورې ته، بس دا د وطن آبادي ده وروره ګله، ورته خوشحاله یو ډېر. په واورو پوښلو ځمکو او پټیو کې دلته بیا دغه زلمکي هم د واورې لومړنی پل په نیک پال نیسي او ورته خوښ دي. نوم مې نورالله ده. موږ واورې ته ډېر خوشحاله یو. موږ وشتل کوو، اخمالک کې خورو او موږ واورې ته خوشحاله یو. د افغانستان ولس غریب ده ځکه چې یو سالینې فصلونه به له کمه سي او همداشان اوبه زیاتېږي ورسره خلکو کاروبار ورسره صحیح کېږي. د ویلو ده چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واورې او بارانونه ونه شول چې له امله یې د دغه ولایت کروندې بې خونده او دغه راز د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی ګران شوی و.